الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. معززو ورونو، یو لنډ پیغام د نن شپې یا د پنځلسي د شپې په اړه تاسو ته عرض کوم. هیله ده تر پایه یې واورئ. په دې کې شک نشته معززو ورونو چې نن شپه یعنې د پنځلسي شپه یوه بزرګه شپه ده. روایت کې راځي معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من الشعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله پاک بلا کیفه په نن شپه یعنې د پنځلسي په شپه باندې راکښته کیږي، نو څه انسانان چې پر مخ د مځکې دي د ټولو انسانانو ته بخښه کوي، یو مشرک کافر ته بخښه نه کوي، او بل هغه کس ته چې د ورور مسلمان څخه د دنیا پر امورو باندې خوابدی وي، هغه کس ته الله جل شانه بخښه نه کوي. بل روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پنځلسي په شپه باندې پر سجده باندې و. دا روایت عایشې بیبي رضی الله عنها روایت کړی دی. د روایت وروستۍ برخه دا ده چې پیغمبر علیه السلام عایشې بیبي رضی الله عنها ته فرمایي وای اتدرینی ای لیلة هذه، آیا ته خبره چې دا کومه شپه ده؟ دا مبارکه فرمایي چې ما ورته وویل چې الله او د الله رسول ښه خبر دی. وای پیغمبر علیه السلام وفرمایل دا د برات نیمایي یا د پنځلسي شپه ده. په دې شپه باندې الله جل شانه خپل خاص رحمتونه پر خپلو بندګانو باندې کوي. په دې شپه چې څومره ګناهګاره دي، څومره بد عمله دي، هر څوک چې د خپل رب څخه په دې شپه باندې بخښه وغواړي، الله جل شانه بخښه ورته کوي. ولو که چا 100 کاله کفر کړی، توبه وباسي، بیا هم الله جل شانه ایمان د ده قبلوي او د ده توبه قبلوي. که خدای مکړه د چا 100 منځونه قضا سوي، خدای مکړه د چا څخه نور ګناهونه سوي، هر څومره ګناهونه ځین سوي، دومره ګناهونه ځینې سوي لکه د دریاب ځګونه، بیا هم الله جل شانه ته په دې شپه د زارۍ وکړي او مغفرت وغواړي د الله څخه، الله ورته بخښه کوي. او څومره انسانان چې په دې شپه د الله څخه رحم وغواړي، الله جل شانه پر دې رحم کوي. که څوک رزق نه لري، په دې شپه د الله څخه رزق وغواړي، الله رزق ورکوي. په دې شپه که د چا بندي د خلاصېدو دعا وکړي، الله جل شانه بندي ورخلاصي. او که چیرې د یو چا قریب ګناهګار د دنیا تللی، د ده دا ګمان وي چې په قبر کې په عذاب وي، او دی د الله څخه وغواړي، الله جل شانه به یې قریب ته بخښه وکړي. که څوک اولاد نه لري، په دې شپه الله ته دعا وکړي، الله جل شانه به اولاد ورکړي. او که چیرې څوک پوروړی وي، په دې شپه باندې د الله څخه وغواړي، الله به یې د پوره خلاص کړي. که څوک دښمني لري، الله جل شانه ته زارۍ وکړي، الله جل شانه یې دعا قبلوي، هغه پورونه ور ادا کوي. که د چا په کور کې ناروغ وي یا په خپل وجود کې ناروغي وي او د الله څخه په دې شپه وغواړي، الله جل شانه یې ناروغي ورشه کوي. څه حاجات، څه غوښتنې چې د انسانانو دي، په دې شپه چې څوک د الله څخه رحم وغواړي، الله جل شانه رحم ورباندې کوي. خصوصا په داسې د فتنو په زمانه کې، نو ښه خبره دا ده چې هر مسلمان په دې شپه باندې یو اندازه عبادت وکړي، هر مسلمان په دې شپه باندې د الله جل شانه څخه خاص رحم وغواړي، د ځان دپاره، د اولادو دپاره، د قریبانو دپاره، د دا فتنو د له منځه وړلو لپاره، دا چې عامه وبا ګډه ده، د دې وبا څخه د خلاصون دپاره اول کار دا تر ټولو مهم دی چې په دې شپه باندې د ځان د ګناهونو معافي د الله څخه وغواړه. دوهم کار دا چې د الله څخه وغواړه چې خاتمه مو پر ایمان سي. دریم کار دا چې د ځان، کورنۍ، قریبانو د دې د دیندارۍ دپاره چې په کور کې مو دینداري پاته سي، د دې دعا وکړي. د قبر د عذابونو څخه د خلاصون دپاره د ځان او د کورنۍ دپاره دعا وکړي. نورو مسلمانانو ته دعا وکړي چې الله جل شانه یې پورونه ادا کړي.
بنجان ای الله آزاد کی، کم رزقي ای الله جل شانه د کورو ورکي کی، او په منځ کې بې اتفاقي الله جل شانه ورکي کی، اتفاق و اتحاد ورته راولي، او مریضان که په کورو کې لري هغه الله ښه کي، او که څوک بې اولاد وي اولادونه الله ورکي. هره غوښتنه، هر حاجات چې د یو مسلمان وي د هغه پر کېدل د الله څخه وغواړي، او په دې شپه باندې کوشش وسي پر دې عبادات وسي، که څه اجتماعي عبادات، که چیرې څه بدعات و خرافات نه وي پکښې پروا نه کوي، خو ښه خبره دا ده چې هر سړی پر دې عبادت وکړي. او د سبا د ورځې یعنې د 15 د ورځې روژې په اړه یو حدیث ده. ښه خبره خو دا یي چې چا 14 14 15 روژه هم نیولي، بعضو علماو مستحب بللې ده سبا ورځې روژه هم. او لو خبره دا ده چې په دې شپه باندې هر سړی که د چا څه خوابدې وي بخښه ورته وکړي، که هغه په ملامت وي، که دی په ملامت وي بخښه دې ځینې وغواړي. دا تر ټولو مهمه خبره ده، ځکه په دغه روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ویؤخر اهل الحقد کما هم، څوک چې د ورور مسلمان سره د دنیا په کارونو کې خوابدې وي الله جل شانه هغه معطل کي، هغه پرېږدي تر څو پورې چې دوی سره راضي کېږي. او یوه خبره دا چې ځینې اعمال په دې شپه باندې علماو زموږ په تاواو ښه نه دي بللي، لکه بعضې کسان صلات الرغائب یا په دې شپه باندې نفل په عبادت کول، یا صلات البراءت 2 رکاته نفل کېږي، په هر رکعت کې څو واره کل ولا ویل کېږي. داسې بعضې لمونځونه شته، که څه هم پر نفلو پابندي نشته، خو که اهل بدع یا اهل بدع یو عمل رایج کړی وي د اهل بدعو سره موافقت د دې څخه لرېوالی پکار دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.